معاشره کې پولیس تانه هغه ځای ګڼلی شي چې کله سړی د عدم تحفظ کار شي او د انصاف نه محرومه شي، نو په دې امید باندې پولیس تانې ته ځي چې هلته به ورته دا دواړه څیزونه میلاویږي. پولیس به د ده د ادرسي کوي او د قانون په لار به د خپل حق حاصلولو دپاره د تګ جوګه جوړوي. خو چېرته چا زموږ نه په دې خبره باندې غور کړی چې په پولیس تانه کې سړی هم د عدم تحفظ او ظلم ښکار شي، نو په زړه به یې څه تېرېږي. او که چېرته سړی د معاشرې د ټولو نه د کمزورې طبقې سره تعلق ساتي، نو بیا خو توبه توبه. شیرګل ته د مجرې دپاره د راغلو اجراګانو سره په شیرګل تاڼه کې هم دغه رنګي عمل شوی دی. راځئ چې وګورو په خپلو سترګو دا هر څه د پښتو پوینټ ټي وي په دې ریپورټ کې. زاهد صاحب دې ته لږ په غور وګورئ. ده زه بې عزته کړم او اول یې راته ورنه لړ کړو، نیمه ګنټه پسې ما ته ورلر کړی دی. دا یو دی کانسټیبل، دا تاڼه ده د شیرګل. مونږ رالو او دې چې کم دی نو مونږ بې عزته کړو، ویې والو ویې ټکولو او تاسو په تاڼه کې څه کوې؟ دا مشر راته وایي دا ښکلې نه دی. دا دی زاهد صاحب، دا یو دی سرجي ډاکټر زاهد صاحب. تاسو سره زموږ میټینګ شوی و که نه؟ نن د لفروف طرفو ټول دروغ وایي مکمل. مونږ رالو، مونږ یې چو صاحب ته خپلې خبرې وړې، مونږ چو صاحب سره ملاو شو خبرې کړو او دا وینې دا منحوس بې ایمانه ده، مونږ ته د انسان په نظر نه کته. دا یې زموږ حال کو، دا وګوره موږ انسانان یو که ځناور. گیٹ راتا نه کولاو گیٹ داوری سے چو صاحب نه تاسو کو بیا به دا ایجی نه کولاو. دا زموږ د پولیس موجوده ګورنمنټ ایجی صاحب خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه نه مونږ انصاف غواړو. مونږ دا چالو دا شان افسران زموږ نه دي پکار. انصاف داسې وي مونږ انصاف نه غواړو، دا خو انصاف نه ده، بېانصافي ده زموږ یې دا. زاهد صاحب دې ته لږ په غور وګورئ. ده زه بې عزته کړم او اول یې راته ورنه لړ کړو، نیمه ګنټه پسې ما ته ورلر کړی دی. دا یو دی کانسټیبل، دا تاڼه ده د شیرګل. مونږ رالو او دې چې کم دی نو مونږ بې عزته کړو، ویې والو ویې ټکولو او تاسو په تاڼه کې څه کوې؟ دا مشر راته وایي دا ښکلې نه دی. دا دی زاهد صاحب، دا یو دی سرجي ډاکټر زاهد صاحب. تاسو سره زموږ میټینګ شوی و که نه؟ نن د لفروف طرفو مکمل. مونږ رالو، مونږ یې چو صاحب ته خپلې خبرې وړې، مونږ چو صاحب سره ملاو شو خبرې کړو او دا وینې دا منحوس بې ایمانه ده، مونږ ته د انسان په نظر نه کته. دا یې زموږ حال کو، دا وګوره موږ انسانان یو که ځناور. گیٹ راتا نه کولاو گیٹ داوری سے چو صاحب نه تاسو کو بیا به دا ایجی نه کولاو. دا زموږ د پولیس موجوده ګورنمنټ ایجی صاحب خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه نه مونږ انصاف غواړو. مونږ دا چالو دا شان افسران زموږ نه دي پکار. انصاف داسې وي مونږ انصاف نه غواړو، دا خو انصاف نه ده، بېانصافي ده زموږ یې دا.